بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، نن درته د واتساپ په اړه یو مهم او ضروري معلومات درکوم چې څنګه کولی شو زموږ د واتساپ شماره هیڅوک هم ونه شي لیدای. یعنې څنګه کولی شو خپله د واتساپ شماره مخفي یعنې پټه کړو. نو لومړی راځو واتساپ خلاصو. کله مو چې خپل واتساپ ته راغلو، دلته تاسو ګورئ د څنګ کې درې ټکي نشان، په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې دا خلاص کړل، دلته سیټینګ ته راځو، سیټینګ باندې کلیک کوو. سیټینګ کې لومړی راځو اکاونټ ته. اکاونټ خلاصو. کله چې اکاونټ ته داخل شو، دلته پرایوسي ده، سیکیورټي ده، ټو سټیپ ویریفیکیشن ده، چینج نمبر ده، ریکویسټ اکاونټ انفو ده او ډیلیټ مای اکاونټ ده. دلته هر اپشن چې ده د ځان ته کار کوي او ځان ته معلومات پکې دي. انشاءالله هر یو به درته په مکمل تشریح سره معلومات درکوم او په ټولو باندې به مو پوهوم. نو اوس موږ لومړی راځو زموږ کار په پرایوسي کې دی. پرایوسي ګورو چې پرایوسي کې څه کار کوي. پرایوسي ته به راشو، دلته په سر باندې ګورئ تاسو هو کن سی مای پرسنل انفارمیشن. څوک کولی شي زموږ شخصي معلومات وګوري. دلته لاست سین ده، پروفایل فوټو ده، اباوټ ده، سټیټس ده. نو موږ دلته راځو اباوټ ته. په اباوټ باندې کلیک کوو. دلته دا د هر چا په واتساپ کې لومړی ایوری ون وي. او نو تاسو ایوری ون دا معنی لري چې تاسو معلومات، واتساپ شماره هر څوک لیدلی شي. دوم مای کانټاکټس ده، یعنې مای کانټاکټس هغه نمبرونه، هغه خلک چې تا سره ثبت دي، یعنې ستا سره په کانټاکټ کې دي. دریم نو باډي د لپاره ده چې هیڅوک نشي کولی ستاسو شخصي معلومات وکتلی شي. نو تاسو به راشئ، دلته به نو باډي کې کلیک وکړئ. ما تیار نو باډي کړی دی. کله مو چې په نو باډي باندې کلیک وکړ، نو ستاسو معلومات هیڅوک هم نشي لیدلی. نو راتلونکي ویډیو کې به درته وایم چې څنګه کولی شو ستاسو لیکنې، تاسو چې د خلکو لیکنې وګورئ او څوک پوه نشي چې زما لیکنه ایا ده کتلې ده او که نه یې ده کتلې. همداشان به دا هم درته ووایم چې څنګه کولی شئ چې څوک ونه پوهېږي چې تاسو اوس انلاین یاست کا اپلاین یاست. نو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه در سره سبسکرایب کړی، نو ضرور زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو ښایسته ویډیوګانې مو د تاسو ته ورسوو. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.